که په چا باندې د غرونو برابر قرض وي او دا انسان د هغې نه ډېر سخت پریشانه وي. نن چې دا کومه وظیفه درته ښیمه، که دا وظیفه تاسو راونیسئ نو انشاءالله هغه تمام قرضونو ته به الله جل جلاله غیبي اسباب برابر کړي او تمام قرضونه به دې الله جل جلاله ادا کړي. زما عزتمندو، نن یو داسې مبارکه او پاورفل وظیفه درته ښیمه. دا بالخصوص د هغه رونو او د هغې خویندو دپاره ده چې هغې باندې قرضونه ډېر زیات راوختي او د هغې د لاسه دا رونه او خویندې ډېر انتخایي پریشانې. نو که چا باندې قرضونه ډېر راوختي او دې د قرضونو د لاسه ډېر سخت پریشان راغلي، د هغو له پکار دی چې دا وظیفه پابندۍ سره کوي. که دې انسان باندې د غرونو برابر قرضونه ولې نه الله جل جلاله به ادا کړي. وظیفه ده اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. دا وظیفه به څومره کوو، په څنګه طریقې سره به کوو، د دې مکمل ډیټیل او طریقه درته ښیم. محترمو، کله کله د انسان لاس تنګ شي او انسان په دې غرض باندې قرضونه وکړي چې انشاءالله وخت به راشي او دا تمام قرضونه به الله جل شانه ادا کړي. لیکن یو ورځ د بلې نه بدترۍ، بله د بلې نه بدترۍ، کومه ورځ چې راځي هغه د تېرې ورځې نه بدتره وي. په دې دی کې په انسان باندې یو لوی غر جمع شي د قرضونو. بیا انسان ډېر سخت پریشانه وي چې یاره دا قرضونه به زما د کم ځای نه ادا شي، څنګه به ادا شي. په ورځ په دې فکرونو کې اخته وي. لیکن نن چې دا کم پاورفل وظیفه درته ښیم، د دې وظیفې کولو نه پس به دغه تمام فکرونه ستاسو ختم شي. د دې وظیفې یو پیدا دا هم ده که یو انسان بېروزګاره وي، یعنې د هغه روزګار نه وي، کاروبار یې نه وي، نو که دا وظیفه شروع وکړي الله رب العزت به هغو ته په یو مناسب ځای کې روزګار هم ورکړي. یعنې د کاروبار د میلاوېدو دپاره او د قرض د ختمېدو دپاره په دې وظیفې کې الله جل شانه یو ډېر لوی پاور ایښودلی. زما عزتمندو، دا وظیفه درته یو ځلې بیا وایم او د دې وظیفې کولو کومه صحیح طریقه ده نو هغه طریقه هم درته ښیم. وظیفه یو ځلې بیا واورئ: اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د منځه نه پس به یو ځان له ځای کې کښېنې او 300 کرته به دا وظیفه وکړې: اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مخکې او وروسته به 11 کرته درود شریف ووایي او بیا دغه 300 کرته دغه چې دی دا کوم وظیفه مې درته وښوله دا به وکړې. دا وظیفه تر د 2 هفتو پورې جاري وساتئ، په نیک نیت او په خلوص سره وکړئ. انشاءالله چې یو هفته تېره شي او په نیک نیت سره هم کړې وي نو د دې فضایل او برکات به تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ. داسې رموز او داسې اسرار به ووینئ چې خپله به ورته حیران پاتې شئ. داسې غیبي امداد به در سره رب العالمین به تاسو سره غیبي امداد کوي. نو محترمو، یو ډېره زیاته زبردست او پاورفل وظیفه مې درته وښوله. نو بالکل که یو انسان په سختو حالاتو کې راګیر یا پریشانۍ کې راګیر وي یا په قرضونو کې راګیر وي او د هغې نه خلاصېدل د دو مشکل وي، نو دا وظیفه یې د نن نه راونیسي. انشاءالله تمام قرضونه به الله جل شانه ادا کړي.